السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې امام مو په محراب کې درېږي، ټول دننه یې دا پښې د باندې نه وي، څه مشکل خو به نه وي. محترمینو علما کرام او خپل دیني عبادات سره پرېږدئ چې پنځه وخته لمونځ ورپسې کوې، د ځان دپاره د مقتدا دي، نو بس دی و دین و شریعت و الله سره پرېږده. هېڅکله عالم داسې نه کوي چې تاسو دې د هلاکت و کندې ته ور وغورځوي. فقهای کرام وایي امام دې ټول په محراب کې نه درېږي، یو څه دې د باندې درېږي. وجه یې دا ده چې پر قوم یا پر مقتدیانو باندې د ده حال پوښېده او پټ نه سي، نو چې پښې خارج د محراب څخه وي نو خلکو ته دا معلومیږي چې هغه د رکوع ته ولاړ هغه د سجدې ته ولاړ. البته وایي که مسجد تنګ و هغه ځای تنګ و فلا کراهت، بیا هېڅ کراهیت نشته، هېڅ مشکل نشته. حاشیة التحتوی علی الدر المختار صفحه 200 حاشیة التحتوی صفحه 204 فصل فی المکروهات او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد اول صفحه 130 الفصل ثانی او دغه رنګه رد المحتار جلد اول دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دا چې مکروه بلل سوی دی یا علت یې هم دا دی چې د قوم حال، د امام حال و قوم تر معلوم نسی، یا تشبیه ده چې د یهودو علما به په محرابو باندې د ننه ننوتل په یو غار کې چې به ناست. نو اکثره مساجد چې ما لیدل دي ائمه علما کرام د باندې درېږي، دا چې صفونه ډېرو خلک و زحمه رش وي بیا خو څه مشکل نه لري، هېڅ مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.